السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا یو اهم خبره ذهن کې الله را واچوله. خلق تپوس کوي برکت څه ته وایي او برکت به څنګه حاصل کړی شو. د حصول لاره او اسباب شرعي لحاظ سره څه شي دي. برکت یو څیز کې خیر او فائدې ډېرېدلو ته ویل کېږي. د انسان په اولاد کې خیر او فائدې ډېرې شي، مال کی ډیری شي، نسب او نسل کی ډیری شي، داسې نورو دغه خیر او فائدې ډېرېدل څنګه حاصلېدی شي. الله رب العالمین فرمایي تبارک الذي بيده الملک، برکات ورکوونکی دی هغه ذات چې په لاس د هغه کې بادشاهي ده. د ټول عالم بادشاهي، کائناتو بادشاهي چې د کوم رب په لاس کې ده، هغه د برکاتو ورکولو واقدار او اختیارمند دی. اوس د دغه الله رب العالمین نه با برکات مونږ تاسو په سره حاصلو. نو یو د هغې نه بهترینه ذریعه تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکات ورکوونکی دی نوم د رب ستا چې خاوند د جلال او اکرام دی. د الله چې څونه ښایسته نومونه او صفتونه دي، په دې باندې دعا غوښتلو سره، الله ته زاري او درخواست وړاندې کولو سره انسان برکات ګټلی شي. دویم د برکاتو د حصول لپاره بهترینه ذریعه هغه د الله رب العالمین کتاب دی چې الله رب العالمین دې ته مبارک ویلی. د دې په الفاظو کې برکات اچولی شوي، د دې په معنا کې خیر او برکات اچولی شوي، د دې په مضامینو کې خیر او برکات اچولی شوي. دا عظیم د برکتونو یو مجموعه ده. نو د قرآن کریم سره تعلق خپل قائمول چې معنا باندې ځان پوهې او د الفاظو تلاوت او اهتمام کې او عمل او طاعت او تابعداري د قرآن او سنت کې، دې سره ډیر عظیم برکات د دنیا او آخرت ګټلی کېږي. بل دا د الله رب العالمین د اقوام مکذبه او د تباه کولو نه پس ته فرمایلی دي لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. کدا تیر شو کلو والو ایمان راوړی او تقوا اختیار کړی وي، نو خامخا پرانسته به موږ په دې باندې برکات د اسمان او د ځمکې د طرفه. نو عزتمندو د ایمان شرعي سره، د تقوا شرعي سره برکات ګټل کېدی شي. ډېر خلک دي د برکاتو د حصول لپاره د اولیاء کرامو مزاراتو باندې حاضریانې کوي، نظر و منښت کوي، ذبح کوي د غیر الله په نامه باندې، شمع او مومبتۍ لګوي، غلافونه چړاوي، طوافونه د قبرونو نه کوي. عزتمندو یاد وساتئ دغه لاره د برکاتو د حصول نه ده، نه الله ښودلې ده، نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم فرمان کې د دغه اجازت شته، او نه د امت مشران اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم نه ثبوت شته، نه د تابعین عظام نه، نه د ائمه مجتهدین نه، او نه د ائمه محدثین نه. دا بوستو قبر پرستو خلکو د ځان نه لارې کلاو کړي دي. او حقیقت هم دا دی چې څومره مزارات زمونږ ستاسو په ملک کې دي، نو هغه مزاراتو کې ګوره ړانده ګډ شریان د مودو راسې پراته وي او چېرته یو هم پکې جوړ نه شي. او دغه شان د نورو ډېرو حاجاتو دپاره راغلیا خلک هغه پکې راځي، خو د هغې څه حاجت پوره کېږي نه، برکات نه میلاویږي. ولې ځکه چې برکات ورکوونکی هغه صرف رب العالمین دی. تبارک الذي بيده الملک، او برکات ورکوونکی د الله رب العالمین نه علاوه بل هیڅوک نشي کېدی. نو د الله نه د هغه د نومونو صفتونو په وسیلې سره، د قرآن کریم په ذریعې سره، او د ایمان او د تقوا په ذریعې سره باید چې موږ تاسو برکات حاصل کو. الله دې موږ تاسو ټولو له برکات په اولاد کې، او زمونږ ستاسو په مال کې، زمونږ ستاسو په نسل او نسب کې، او زمونږ ستاسو په نورو ډېرو شیانو کې، بدن او عمر کې برکات را نصیب کړي. او الله دې د دې برکتۍ نه موږ تاسو محفوظ کړي. که غواړئ چې برکاتو خاوند شئ، ایمان او تقوا شرعي وپېژنئ او د هغې صحیح اطاعت ګزار د ځان نه جوړ کړئ. تاسو به ووینئ چې د اسمان او ځمکې څونه برکات رب العالمین په تاسو را پرانیزي. دا د الله وینا ده، دې کې هېڅ قسم دروغ او شک نشته دی. وما علینا الا البلاغ.